پیکان ښوونیزې اکاډمۍ 30 تنه د انګلیسي ژبې له زده کړو فارغ کړ. په لغمان کې د پیکان ښوونیزې اکاډمۍ 30 تنه زده کوونکي د انګلیسي ژبې له زده کړو له 2.5 تدریسي کلونو په ترسروي سره د لومړۍ دورې په لړ کې فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړ. یاد مراسم چې په همدې موخه د حق یارامین خصوصي ښوونځي په انګړ کې جوړ شوي د پیکان ښوونیزې اکاډمۍ بنسټګر استاد محمد اسحاق پیکان سربیره د یو شمېر نورو ښوونیزو مراکزو مسؤلینو د یادې ښوونیزې اکاډمۍ استادانو او زده کوونکو والدینو ګډون درلود. پیل کې د پیغام ښوونیزې اکاډمۍ بنسټګر استاد محمد اسحاق پیکان د غونډې ګډونوال ته د ښه راغلاست ترڅنګ فارغو زده کوونکو او والدینو ته مبارکي وویله او یاد مرکز په اړه د غونډې له ګډونوالو سره معلومات شریک کړ. نوموړي فارغ شوو زده کوونکو ته سپارښتنه وکړه چې په دې زده کړو د بسنه ونه کړي، لا ډېرې زده کړې وکړئ ترڅو په راتلونکي کې خپلو هیوادوالو ته د ښه خدمت کولو جوګه شئ. هغه زیاته کړه د اکاډمۍ ټول استادان د زړه له تله خپلو زده کوونکو ته د معیاري تدریس په وړاندې کولو سره د تل لپاره تفه او تلاش کوي ترڅو په ښه انداز زده کړیالان زده کړې ترسره کړي. دا چې زموږ د لومړۍ دورې د فارغو زده کوونکو جشن فراغت غونډه وه، نو په همدې اساس په اول قدم کې د استاد احسان الله خان امیری نه مننه کوم چې د تر قیادت لاندې د تدریس لاندې موږ نن په دې وتوانېدو چې 10 کسه ځوانان د پیکان ښوونیزه اکاډمي د انګلیسي ژبې نه فارغ کړو. زده کړه د دوی 2.5 کاله وه. 2.5 کاله نه بعد دوی په دې وتوانېد چې فارغ شي او نن موږ یو شانداره غونډه جوړ کړې وه د لغمان په سطحه چې انشاءالله العزیز زموږ پیکان ښوونیزه اکاډمي دروازه ستاسو پر مخ خلاص ده، بالخصوص د یتیمانو لپاره. یتیمان چې څومره یې زموږ پیکان ښوونیزه اکاډمي ورته حاضر ده ترڅو وړیا تدریس وکړي. د هغه په خبره چې موږ همیشه د لغمان ځوانانو ته د روزنې په برخه کې کوټلې ګامونه اخیستي او په راتلونکي هم پلان لرو چې د انګلیسي ژبې ترڅنګ په نورو برخو کې خپلو زده کوونکو ته کار وکړو. په ورته مهال د غونډې یو شمېر نورو ویناوالو په وار سره خبرې وکړې. دوی په خپلو خبرو کې په فارغ شوو زده کوونکو یې غږ وکړ راځئ چې خپل ژوند او هیواد د قلم پر مټ جوړ کړو. په دې زده کړو بسنه مه کوئ، لا علم حاصل کړئ. همداراز بیا ویناوالو د پیکان ښوونیزې اکاډمۍ له ادارې مننه وکړه او روانې چارې یې وستایلې چې تل ځوانان د علم په ګاڼه سمبال کړي او لا یې سمبالوي. دوی فارغو زده کوونکو ته په خطاب کې وویل چې د عصري علومو ترڅنګ دیني زده کړې هم وکړي چې دنیا او آخرت مو هم ښکلی شي. په پای کې فارغو زده کوونکو د پیکان ښوونیزې اکاډمۍ له بنسټګر او نورو استادانو څخه مننه وکړه او په چارو کې ورته د لا پرمختګ غوښتنه وکړه. تسلا احمدزی، هیرو ټي وي، لغمان.